بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه سید جمال الدین. تاسو ګوره ایچ ایچ افیکس چینل. په دې ویډیو کې مونږه ډیلی فکس باندې غږیږو. ډیلی فکس هم د فندامنټل انالایز لپاره کاریږي. څنګه چې مونږ تیر لیکچرو کې د فورکس فیکټری او د انسټنټ.com مکمل لیکچر واغسته. ان شاء الله په ډیلی فکس کې به غږیږو. ډیلی فکس تاسو څنګه یوز کوئ روزمره ژوند کې، کله تاسو ټریډینګ کوئ، تاسو د استفادې سره فندامنټلی څنګه تاسو خپل ټریډینګ کې خوبي را پیدا کوئ او خپل ټریډینګ کې پروفیټیبل لاړ شئ. د استفادې باندې ډېر پوینټونه چې باید تاسو کیپچر کې تاسو د استفادې سره تاسو برالونکي کې یو ښه ټریډینګ وکولی شئ. صحیح شو. راځو دلته اول ګوګل ته راځو. ګوګل ته راغلی، ګوګل کې چې لیکئ ډیلی فکس. صحیح شو. دا زموږ سره راغی ډیلی فکس راغی. دلته ډیلی ولیکئ او افکس ولیکئ. صحیح شو. اوس دلته یو بله خبره ته وکړم. ګوره دلته اول سر کې خو دلته یو آر ایل ته وګورئ HTTPS www.dailyfix.com. دا نوم باید تاسو بالکل وګورئ. داسې نه چې یو آر ایل ته ونه ګورئ او بل سایټ ته لاړ شئ. بالکل نوم ته وګورئ، بیا هغې نه پس ته چې ته لاړ شئ دغه کلیک کوئ او دې نه پس ته دا ډیلی فکس کلیک کوئ. چې ډیلی فکس کلیک کوئ نو دغه پیج برته راوړي. مکمل دغه شانتې ویب سایټ برته شي اوپن شي، کولاو به شي. بل خبره دا وکړم چې ډیلی فکس کله موږ افغانستان کې چې افغانستان خلک څومره دا یوز کوي په افغانستان کې، نو افغانستان کې دا کار نه کوي. افغانستان کې چې د بلاک دی کار نه کوي، نو هغې دپاره بیا موږ وی پی این کاروو. څوک چې خارج ملکو کې دي، نور ملکو کې دي، دغې شاید پاکستان کې هم کار وکړي، پاکستان کې هم کار کولو مخکې، اوس نه پوهېږم کار کوي یا نه، خو نور ملکو کې، امریکا کې، یورپ ملکو کې، اسټرالین ملکو کې، یا افریقایي ملکو کې، هر چېرته سوګي ایشیایي ملکو کې هم کار کوي. خو بعضې ملکونه داسې دي لکه افغانستان داسې ملکو کې اوس کار نه کوي. چې کار نه کوي هغې دپاره بیا موږ وی پی این کارو. نو وی پی این ما ګوګل لپاره وی پی این چې دی تاسو هر یو چې کاروئ ستاسو خپله خوښه ده، خو زه چې دی دغه وی پی این کاروم، ماته ښه کار کوي. دا د ګوګل لپاره دی. ګوګل پلی سټور نه تاسو هغه انسټالولی شئ. دلته دا لیکلی وی پی این، دلته وی ډبل ای ورکړې ده او پی این یې لیکلی. نو دا دغه نوم دی وی پی این. تاسو که دا یوز کوئ دا یوز کوئ، بل یوز کوئ بل یوز کوئ، مشکل نشته دی. خو ماته مطلب ښه کار کوي. تاسو یوز لنډ شارټکټ کې دغه انسټال کړئ، ځان ته وی پی این به کار کوي. نو تاسو ویب سایټ ډایرکټ به تاسو لاګ ان کولی شئ. دلته راځو موږ چې شو دې باندې موږ کلیک کې ډیلی فکس هم کلیک کې چې کوم پیج راته کولاو شو دا ویب سایټ کولاو شو. صحیح شو. اوس په دې کې موږ سره اول سر نه سٹارټ کوو. اول سر کې موږ سره دلته یو مکمل نیوز بار غوندې دی. صحیح شو. نیوز بار غوندې دی یا نیوز موږ سره کوم نیوزونه چې ټاپ لیول کې دي، مهم چې دي، د هر یو مارکیټ نه راغستې دي، هر یو مارکیټ نه چې کوم مهم دي هغه دلته موږ سره لیست کړي دي. نو اوس موږ یورو یو اس ډي چې هغه د فورکس میجر کرنسي ده، مشهوره کرنسي، مهمه کرنسي ده. نو تاسو ګورئ دې باره کې مکمل څنګه چې دا خپل ماوس کرسر ویسئ، دلته ودرېږئ، دلته ګورئ چې شیر ته ښایي مکمل معلومات درته ښایي چې مطلب مارکیټ دومره لو تللی و، دومره های تللی و. دا مکمل د یو ورځې باره کې درته وایي. او همدا شانتې دا څومره وایي. دلته ګوره شیم لیکي، لانګ ان شارټ لیکي. دلته ګوره دا ډېر دا مې یو ښه اشاره ده، تاسو ته ټریډینګ کې کومک کوي. دلته څو ګوره موږ سره چې دی 62% آف کلاینټس آر نیټ لانګ. صحیح شو. مطلب په مجموع کې 62% چې دي بای سایډ ته ټریډونه کړي دي. په څه شي کې؟ په یورو یو اس ډي کې. نو دا د دې سایټ د اکورېسي په حساب سره څوک چې د ډیلی فکس سره سبسکرپشن لري، کوم چې غټ ټریډران دي او خپل د ډیلی فکس خپل ټیم دی، نو هغوی چې کوم ټریډینګ کوي، کوم هسټري چې هغوی سره جمع کېږي، دوی د ویب سایټ لاندې خلک او هلته خلک کمنټ کوي، بای دغه کوي، غږېږي. نو هغې نه یو مجموع دوی راغستې ده او هغوی وایي چې زموږ په حساب سره، زموږ د ویب سایټ په سروی په حساب سره، دا د ویب سایټ سروی دی، دا عمومي سروی نه دی. صحیح شو. دې غلط نه شئ. دا د ویب سایټ سروی دی. ویب سایټ سروی په حساب سره په یورو اس ډي کې دلته خلک په څوم تاریخ دی؟ نن تاریخ دی مارچ 9 2024 دی. نو مارچ 9 2024 کې دې کې چې شی په یورو اس ډي کې خلکو ډېر بای کړی دی او 38% ګول تران دی راشي. 2% لانګ مطلب بای سایډ ته خلک تللی دي او 38% شارټ کړی. شارټ مطلب سیل سایډ ته خلک تللی دي. صحیح شو. دا به د فورکس فیکټری سره ګورئ چې کې نوٹ لو ان هاي د فیګرز ار فور د ټریډینګ ډے. صحیح شو. ډے پرووایډ بای آی جی. نو دا آی جی سره دوی چې کړی، آی جی خپل ویب سایټ دغه دی، هم ویب سایټ لري او هم چې دی فورکس بروکر دی. نو هغه دوی سره دغه شیر چې دغه معلومات شیر کړي دي، هم د ډیلی فکس خپل معلومات دي او هم آی جی کې چې کوم خلک ټریډینګ کوي دغه کوي د هغوی کلیکشن ډیټا دلته دوی سره په مجموعي سره دوی دلته موږ ته پرووایډ کوي. صحیح شو. او دلته وګوره بل خوبي چې ده
بل خو به په همدې پوینټ چې موږ ودرېږو په دې کې تاسو د ښي طرف ته چې راشئ په دې کې تاسو ته چیخ کاري په دې کې وګوره موږ سره یورو وګوره بر لیکلی نیوز نو نیوز لاندې دلته چې کوم مشهوره نیوزونه په دې کې اوس را روان دي یا راغلي دي یا اوس مطلب دا اوس څو منټه کېږي چې تېر شوي او یا راتلونکي کې راځي نو هغه دلته موږ سره ښیي ګوره ښه یورو آوټلوک مارکیټ سینټیمنټ سیګنلز د یورو دغه کم کرنسۍ دلته لیکلي دي یو ایس ډالر لیټیسټ د دې کرنسیانو کې فورکاسټ اهیډ اف د یو ایس ډیټا نو دا څنګه کلیک کومګه څنګه چې کلیک کوي تاسو به چیک شي تاسو بل ته مکمل یو بل معلوماتو پیش ته بوزي چې مکمل دغه یورو یو اس ډي باره کې څه دی یورو کرنسي باره کې دی چې کم پیئرز کې دي یورو اس ډي یورو جی پی بي او یورو جاپان څه شو جاپانیان شو جی پی واي دا ګوره دا ټول د موږ سره کرنسي باره کې انګلیش معلومات دي دا ما تاسو ته ټریک ښودلی تاسو انګلیش باندې که نه پوهېږئ دې ځینې کاپي کړئ او ګوګل کې پښتو انګلیش ټو پښتو ټرانسلیټر ته یې ولیکئ چې هلته ترجمه کړي او خپل تاسو وګورئ دلته وګورئ دې کې مکمل چارټ کې مو ښودلی چې دا څنګه سچویشن دی ګوره دا مکمل ګوره آی جي کلاینټ سینټیمنټ دا د آی جي بروکر کې څومره ټریډران کار کوي نو هغوی سینټیمنټ د هغوی هغه کم مجموعه چې راویستې د هغه دوی آی جي او ډیلیفکس په شریکه راویستې خو آی جي خو بروکر دی نو هغوی ته خو دا ډیټا راویستل سخت نه دی ځکه چې هغه خلک کار کوي لایف کار کوي نو هغوی لایف ډیټا دوی سره شیر کوي دوی دواړه یو بل سره لینک دي یا خپل اونرز مشران یا یو دي او یا چې دی پارټنران دي صحیح شو دلته وګوره یو اس مارکیټ سینټیمنټ آی جي کلاینټ سینټیمنټس ډیټا ریویلز دیٹ د ریټیل کراود is very bullish on this currency 60% traders position long دا هغه مخکې چې موږ کوم ځای کې ویلې دلته چې موږ ویلې چې مطلب 2% بای ټریډ کوي او دغه 30% سیل طرف ته ټریډ کوي نو دا ما خلک دي دغه باره کې اوس دلته معلومات درکړي په دې کې چې کړل لیکلي دي چې دا ګوره آی جي کلاینټ سینټیمنټ ګوره دغه مکمل د آی جي کلاینټ سینټیمنټ باره کې مکمل معلومات ورکړي چې دا ولې دوی بای کوي ولې سیل کوي دوی ټول معلومات درکړي دي صحیح شو دلته بیا ټول ان شارټ هم لیکلی اټس امپورټنټ ټو ریممبر دیٹ د کنټرین انډیکیټرز گین سټرینګ وین مارکیټ سینټیمنټ ان ایکسټریم دلته نوټ یې درته لیکلی که چیرې دا لکه دوی چې کومه خبره کوي وایي دا په دې خاطر موږ درته کوو چې که چیرې وایي یو طرف ته بوج زیات شي نو مارکیټ هماغه شان دي چې کوي ریاکټ کوي موو کوي ډېر نو دا اوس دغه ځای کې تاسو ته مو وایي چې مطلب که چیرې دلته څوک بای کوي نو موږ په حساب سره د بای ښه راځي په یو اس ډي کې نو دا تاسو لږ در کومه کې به ته خپل انالایز باید وکړي داسې نه چې په دوی باور وکړي خپل انالایز باید وکړي بیا هغې نه پسته کار وکړي دلته ګوره بیا چې یورو اس ډي میکسډ 77% of clients are net short ګوره یورو جاپان کې او یورو جاپاني ین کې چې دی په دې کې چې دی اوه خلکو شارټ کړی سیل طرف ته تللی دي او چینج ان ډیلی کې منفي 12% دی او شارټ به 2% خلکو کړی نو مطلب دلته په ورځنی څوک چې ډیلی ټریډینګ کوي هغوی چې دی دلته سیل ډیر کړی دی او ویکلی کې چې دی بیا ویکلی کې غټ لانګ ټرم دپاره خلکو بیا بای ټریډونه ډیر کړي دي او سیل ټریډ چې دی هغه بیا کم خلکو کړی دی بالکل په نیګیټیو کې تللی صحیح شو دلته راځو دا ټول فورکاست ګوره دا فورکاست به دوی د خوا نه دا د آی جي خپل سیسټم د خپل ټیم د خوا نه چیک کوي دلته تاسو ته مکمله فورکاسټینګ د دې کرنسیانو باره کې دلته درکړی دی انګلیش ټول لیکلی دی ګوره دا مکمل چارټ انالایسس هم درته درکړی ټیکنیکل انالایسس نو دا هم درته چیک کړی تاسو ته پرووایډ کړي دي دې کې راشو دلته ګوره لاندې ریلیټډ آرټیکلز ګوره د همدې آرټیکل اوس همدې نیوزونو باره کې تاسو دلته نور معلومات هم چیک کوئ نور خبرونه هم تاسو سره شیر کوئ صحیح شو دلته راځو نورو دلته راغلو اوس دا څه شو دا ټول همدا شان دی اوس ګوره ما ورته ویلي میجر مهم چې کوم مارکیټونه سټاک مارکیټ شو فورکس مارکیټ شو کریپټو کرنسي شو همدا شانتې یورو اس ډي شو ټول دا کوم چې عامې کرنسیانې دي او انډیکس شوې نو دا ټول نه چې هر مهم چې کوم ډېر عام طور سره ټریډ کېږي هغه یې راغوستي دي خاص کر په دې لنډ وختو کې مطلب څو میاشتو کې دننه نو دلته اوس ګوره دلته موږ سره د کرنسیانو نه چې یورو اس ډي راغوستي دلته موږ سره د دغې نه چې دی د کموډیټیز نه موږ سره آیل راغوستي دي یو اس کراود آیل دي صحیح شو خام تیل دي دغه دې به های لوی لیکلي هر څه مکمل ټول هماغه شان دي باره کې نیوزونه هم خبرونه دلته څنګه ورکړي دي دلته راځو وال سټریټ شو وال سټریټ خو به انشاءالله پېژنئ وال سټریټ د امریکا چې دی ټریډینګ پلیټفارم دی مطلب د امریکا سټاک مارکیټ دی سټاک مارکیټ د امریکا څومره کمپنیانې چې دي هغه په وال سټریټ کې چې دی لیست دي خلک هغې ځینې بیا وال سټریټ په ترو باندې دې کمپنیانو کې چې کوي ټریډ کوي سودا کوي خرید و
فروش کوي. نو دغه حساب سره ګوره موږ ته دلته های لو دلته ټیټه نقطه هم ښودلې ده او 2.3% دلته شارټ خلک کوي په دې کې. دا څومره وخت لپاره دا اوس د هفتې دننه د ورځې دننه نو دې کې خلکو څومره ډېر خلکو چې کړی شارټ کړی سیل طرف ته تللی نیوزونه هم دیوالي دا نیولې چې خلکو شارټ کړی. د خبرو کې هم تاسو ګورئ دې باندې هم تاسو چې بیا ورو پوه شئ نو تاسو بیا دغه خبرونه معلومات درته کېږي چې د خلکو ولې شارټ کړی نو بیا ته هم شارټ کوی شي سیل کوی شي بای کوی شي نو خبرو په حساب سره بیا به ته ګورې او ټیکنیکل دی باید یادي ټیکنیکل خو مهمه دی. صحیح شو. دا ګوره ګولډ ډیل ته راغسې دا هم کموډیټیز نه راغسې چې مشهور یې کوم دی هغه دلته راغسې ګوره دلته موږ سره اوس 50% خلک دلته هم شارټ کړی سیل کړی دی 43% بای سیټ ته تللی اوس 50% خلک سیل طرف ته تللی دې باره کې نیوزونه هم دي تاسو دا هم کتلی شئ. دا ګوره بیا جی پی پی یو ایس ډي باره کې یو ایس ډي جی پی واي باره کې نو دا ټول چې دلته ټول نیوزونه ګورې میجر کرنسیانې راغستې دي. دا ګوره دا اوس ماینر کرنسیانې شوې موږ سره یو ایس ډي جاپان دا ماینر کرنسیان چې کوم مشهوره دي. موږ څو ډوله کرنسیان لرو میجر ماینر او اکزاټیک کرنسیانې موږ لرو. صحیح شو. دلته تاسو ویو مور کلیک کوئ تاسو ته به نور لیست هم کولاو شي بیا تاسو هغې کې هم چیک کولی شئ سرچ هم کولی شئ او تاسو نور هغه ریټ او معلومات مکمل د کرنسي باره کې چیک کولی شئ کولیټ کولی شئ دغه کولی شئ مکمل کیپچر کولی شئ هغې باره کې. دلته وګوره بلکل دلته ګوره یو ایس ډي د مخامخ لیکلی بیریش سایډ ته خلک ډېر پریشر لري. دا ګوره یو ایس ډي جاپان خواته مطلب میکس دی دا بای او سیل دواړه دي. دا میکس چې لیکلی د بای سیل مطلب دواړه خلک مطلب ایکول دي مساوي دي سره بای سیټ ته هم خلک چې هغه هم ایکول دي سیل طرف ته هم ایکول دي مساوي دي. جی پی بی ایس ډي کې خلک بولیش دي بای سیټ ته خلک ټریډ ځان جوړوي نو دې تاسو هغه مشوره اخیستی شئ دې نه مشوره اخیستی هره کرنسي چې دلته تاسو ښه لاندې هر شي هره کرنسي چې په کار دي چې تاسو لاندې تللی شئ سرچ کوی شئ. صحیح شو. دلته راځو دا ګوره دلته ګوره آل کرنسیانې شوې دلته تاسو بیل بیل کرنسیان هم سلیکټ کولی شئ کومې کرنسیانې راشي کومې رانشي تاسو دلته هم چیک کولی شئ فلټر کولی شئ. کموډیټیز ته راځو. کموډیټیز چې موږ سره معلوم دی درته ګولډ دی تیل دی خام تیل دی پاخه تیل دی او سیلور دی دا ټول موږ سره کموډیټیز کې دي. ګوره دلته کاپر شو نیچرل ګیس شو دا ټول موږ سره کموډیټیز دي. کموډیټیز نو دا کموډیټیز باره کې ټول معلومات درکړي. کومې خانې چې بې سپینې دي نو دې باره کې دوی سره انف معلومات نشته انف انفارمیشن نشته هغه څومره معلومات چې ضرور دي ایوریج دپاره هغه سره نشته نو دې خاطره ډیټا نه ده شیر کړې دوی ځان نه دروغ نه وایي درته که نه دې خاطره شی نه کوي بیا فیک ډیټا نه شیر کوي. دا کموډیټیز ته راغلو سټاک ته راشو نو سټاک کې ګوره سټاک کې کومې کمپنۍ دي چې موږ سره مشهوره کمپنۍ انټرنیشنل کمپنۍ دي هغې باره کې ټول دي. دلته څو ګوره سټاک دی خو دا انډیکسز دي موږ سره ګوره دا ټول د انډیکسز دي. دا ګوره ایس این پی 500 د نیزډیک سل دا مشهوره کمپنۍ دغه دي. جرمني 40 مطلب د جرمني 40 کمپنیو دا ایوریج راغستی دی. دلته راځو اسټرالین 200 نو دا چې دی د انډیکسز دی اصل کې ول لیکلي دي دا ولیټیلیټي انډیکس نو انډیکسز دي. صحیح شو. دا ټول انډیکس را سره راغستې دي که اوس کومه کمپنۍ بېله علیحده نه ده راغستې خو دا کمپنۍ نه دي. کمپنیانو کې خلک ډېر ټریډینګ کوي چې کوم هغه مجموعي انډیکس چې ورته وایو هغې دا ټریډران چې څومره دي مثال څوک چې په خارج ملکو کې دي هغوی اکثریت په انډیکسو کې ډېر ټریډینګ کوي. او نور مشهوره کمپنۍ ګوګل شو ټسلا شو دغه کمپنیانو کې هم کار کوي. ګوره کرپټو کرنسي باره کې معلومات دي دا بیټ کوین دی ایتھریم دی لایټ کوین دی نو دې باره کې ټول معلومات دلته مور کړي او ته اوس ګوره بیټ کوین باره کې مونږ کلیک کوو. بیټ کوین باره کې دوی څه شی وایي ګوره لو های د ورځې های لوی جوړه کړې ده خو دوی سره کوم انف معلومات نشته ځکه تاسو ته دغه نه دایر کړی. او دلته بله خبره شیر کړې دا ګوره ریزسټنس سپورټ پوینټونه درته دلته کپچر کړي دي چې تاسو سپورټ ریزسټنس کم پوینټونه تاسو څه کولی شئ استفاده کولی شئ مطلب سپورټ کوم ځای پورې امکان لري لاړ شي او ریزسټنس کوم ځای پورې مارکیټ امکان لري چې لاړ شي. دلته ګوره بیټ کوین باره کې نیوز دی دا ټول نیوزونه دلته تاسو سره کړي. دا نیوزونه ډېر کومک کوي. دا نیوزونه تاسو چیک کولی شئ تاسو سرچ کولی شئ او تاسو سره انشاءالله ډېر کومک کوي. دا چې شو دا موږ سره هماغه مینو شوه موږ به بیک واپس لاړ شو. دا ماغه بر سایټ چې کوم بارو موږ سره د هغې کور څومره بار وړوکی دی خو دننه پکې ډېر معلومات دي. دا موږ سره د ډیلیفکس کې چې نور شی هم نه ګورو دا موږ سره ډېر غټ کومک کوي. صحیح شو. دا موږ سره شی کوي غټ کومک کوي. مثال موږ بای سیټ ته اراده کړې په یو ایس ډي کې هلته هم دومره غټ پرسنټیج د بای ورکړی هلته نیوز هم موږ وګورو رښتیا هم دا بای نو دلته موږ کانفیډنس زیاتېږي زموږ کال د لوک لاټ سایز هم زیات کوي موږ د ګټې های لیول هم شی کېږي های کېږي. دلته راځو په دې کې موږ سره
دیس کې موږ سره چې دا اپشن کې ګوره دلته موږ سره ګوره لیکلي دي فري ټریډینګ گایډز. نو فري ټریډینګ گایډز کې موږ سره دوی پی ډی اف جوړ کړي هغه هم ته ډاونلوډ کولی شي، خو په یو شرط دلته مشکل دا دی چې دلته دوی چې کله ته ډاونلوډ یې ته باید هغه سبسکرایب کړې. سبسکرایب مطلب دا چې دوی ته هلته باید خپل هغه جیمیل ټوټل هر څه معلومات چې دي هغه ته لاګین کړي. نو لاګین لپاره افغانستان کې نه کېږي ځکه چې افغانستان دغه دی، افغانستان دوی سره هغه لیست کې نشته دی، نو موږ یې سره نشته دی. نو دې خاطره چې دی زه به مثال ته لاړ شم اګزامپل ورته بیا مو ښیم. دلته موږ سره ګوره دلته کنټري ته چې راشو ګوره کنټریز دی، ګوره یونایټډ کینګډم یې لیکلی، کینګډم یې لیکلی. دلته ګوره ای موږ کلیک کوو نو ای کې ګوره افغانستان بیخي نشته دی، افغانستان نشته. نو کوم ملکونه چې نه یي هغه نه کېږي چې کوم ملکونه یي، کوم ملکو کې تاسو نور ملکو کې او تاسو هغه ملک تاسو دلته یي نو هغه کلیک کوئ، هماغه ملک کلیک کوي او د هغې ملک نمبر چې سره نمبر کلیک کړه، نور اسانه څه مشکل نه، نوم ورکړه، پلاس نیم ورکړه او خپل ایمیل ورکړه، بس لاګین به شي. بیا تا کوم ګایډز پکار وي، کوم معلومات د پی ډی اف کې پکار وي دوی تاسو سره دلته پرووایډ کوي، شیر کوي درته. صحیح شو؟ ښه دلته راځو، دا مین پیج دی. مین پیج کې موږ سره مارکیټ دی ته مارکیټ اوورویو وایو. مارکیټ اوورویو چې موږ کلیک کوو دا مارکیټ اوورویو ده. صحیح شو؟ د مارکیټ اوورویو مطلب دا چې د مارکیټ چې کوم نچوړ دی، کوم چې د مارکیټ هغه ایوریج ټول کوم مارکیټ کوم شي باندې ډېر چلیږي هغه چې دلته تاسو ته اوورویو کې هم ښودلی دی. اوورویو کې دلته راځو لاندې، دلته اوس وګوره دا موږ سره دلته کوم چې میجر مهم چې کوم ټاپ لیول نیوزونه دي اوس دې وختو کې دا ګوره شپږ دلته سره ټایم ته به ګوره 6 ساعته مخکې راغلی دا نیوز، 15 ساعته مخکې راغلی، 21 ساعته مخکې دا نیوزونه راغلي. نو دا تاسو دې ځای نه دا هم کتلی شئ او که نه تاسو وایئ چې نه موږ باید د فورکس والا ګورو یا د کموډیټیز ګورو یا بل کوم ګورو سټاک والا ګورو، دلته تاسو کولی شئ. ګوره آل کې مکس راځي، کوم چې ټاپ کې نو ټاپ بلته ټول راځي. دا یورو والا نیوز مشهور عام دی، دا وګوره په څوم تاریخ مارچ 27 راغلی، اوس چې دی مارچ 29 دی. صحیح ده؟ نو دا 2 ورځې مخکې راغلی دا نیوز. دلته راځو، دلته تاسو نیوزونه چک کولی شئ، سرچ کولی شئ، کتلی شئ نیوز باره کې. تاسو نیوز مهمه ده، داسې نه نیوز صحیح ده زړه تنګ یې لیکل ډېر خو پښتو ته هم که تاسو اړوئ بعضې نیوزونه تاسو چې ګورئ نیوز مه ګورئ چې زړه تنګوي، بعضې نیوزونه ګورئ چې تر څو تاسو هغه کوم چې کې ټریډ کوئ او هغې باندې ډاډه یې هلته لږ لوډ سایز تاسو غټ کاروئ نو هغې باره کې تاسو مکمل باید معلومات والئ. نو نیوزونه تاسو هغه دپاره ګورئ. ښه فورکس نیوز ګوره دلته اوس ګوره بېل بېل موږ کتلی شو. فورکس نیوز باره کې ماته راکړه ګوره ټاپک چې دی موږ سره دا د یورو لیټیسټ جرمن جی ډي پی شوه seen at just 0.1 in 2024 USD under pressure. صحیح شو؟ مطلب دې معلومیږي چې USD به سمودي ته لږ زره ښکته ځي. صحیح شو؟ ها FX intervention 3 steps اب دا ګوره مکمل معلومات دلته ورکړي، دا په مارچ 27 2024 کې راغلی دا نیوز هم. صحیح ده؟ دلته راځو ډاون سایډ ته چې راغلو ګوره دلته نور بیا نور معلومات راکړي. 26 کې دا نیوزونه راغلي، 25 کې دا راغلی، نو ویو مور چې وهي نور نیوزونه هم تا ته نور خبرونه هم تا ته دلته شو کړي. ښه ویکلی کرنسي فورکاسټ، کرنسي فورکاسټ، نو دا د کرنسي باره کې دوی چې کوم هغه فورکاسټ کړي هغه هم ته دې کې چک کولی شئ راغستی شي. اوس ګوره مثال دا کلیک کوو، دې باندې کلیک کوو یو اس ډي باره کې چې څومره فورکاسټینګ خلکو کړی دی. فورکاسټ مطلب دا چې دلته غټ غټ ټریډران چې کوم دي هغوی خپل ویو خپل نظر شیر کړی دی. ګوره دلته راځو، دا نیوز څه وخت راغلی دی، دا به ټایم لاندې چېرته ټایم مهمه دی، ټایم ته باید موږ وګورو، بیا هغې نه پس موږ پرې وایو چې دا اوس دې نیوز موږ استفاده کولی شو که نه. دا فورکاسټ څومره مخکې راغلی ګوره دلته شیر کړي دي $US ویکلی فورکاسټ، دا د یوې هفتې مکمل معلومات ورکړي. نو دا همدغه هفته کې راغلی. صحیح شو؟ ټاپ کې هم دی همدې هفته کې راغلی دی. دا مکمل یورو اس ډي باره کې، جی بي پي اس ډي باره کې، یو اس ډي جاپان باره کې دا چې کړي دا کرنسیانو باره کې دوی فورکاسټ کړی دی. ګوره فومیک دې هفته کې مکمل دې هفته کې چې شوی فومیک نیوز راغلی و، راځي بیا راځي میاشت کې. خو دلته فومیک میټینګ چې و دا په 13 هفتې نه اوسه پورې، مطلب دا د 13 هفتې او د اوس هفتې مکمل میکس معلومات یې ورکړي دي. 13 جمعې په ورځ فومیک دغه راغلی و، فومیک نیوز راغلی و. صحیح شو؟ خو ما انشاءالله تېر لیکچرو کې د فورکس فیکچر د investing.com باره کې هغې کې موږ ویلي چې تاسو څنګه نیوز وګورئ. دې کې به م انشاءالله وایو چې تاسو کلنډر نیوز څنګه، تاسو هغه شارټ نیوزونه څنګه وګورئ. دلته ګوره ټیکنیکل هم د سره شیر کړی، مکمل فورکاسټ یې در کړی دی. ګوره دلته ټول هر څه چې کړي تاسو دوی ځنه بیا کتی شئ، ټرانسلیټ کولی شئ ځان ته په پښتو انګلیش نه پښتو ته کولی شئ او هغې نه یوز اخیستی شئ. صحیح شو؟ ګوره دلته راځو، دلته لاندې
دا ټول موږ سره چې دی ګوره سایت کې تاسو ګورئ دیز کې موږ سره نیوزونه دي خیر دی کې تاسو ګوره مارکیټ آوټلوک دی که خیر کار ملري خو دغه دې څنګه کې د خي طرف نه دی خو څومره نیوزونه دا ټول چې موږ کوم پوینټ کلیک کړی دی کم بار موږ کلیک کړی دی هغه بار کې دي ولدا موږ چې سلیکټ کړی دی فورکس نیوز به سلیکټ کړی فورکس نیوز بار کې دی کمونټیز کې راشو کمونټیز کې موږ سره کمونټیز کې ګوره د تیل او دار سره کې موږ سره نیوزونه دي دا 2022 تاریخ کې راغلي دا 2022 کې راغلي دا چې 25 کې راغلي نیوز ته باید ټیم ته وګورئ چې څومره مخکې راغلي څومره چې نوې نیوز راغلي نوې ټیم کې راغلي غومره بهتر دی ګوره سٹاک نیوز تر از سٹاک نیوز کې موږ دا ګوره انډیکس یې راغستي سٹاک مارکیټ باره کې ټول چې کوم وال سټریټ ورته وایو دا وال سټریټ دی وال سټریټ ورته وایي دا د امریکا کوم چې مین دغه دی سٹاک دی هغه باره کې موږ کړی یورپین باره کې تاسو ته معلومات درکې یورپین کوم چې مشهور سٹاک مارکیټونه دي هغه د یورپ دی او هغه د امریکا دی نو دا دوه نه ډېر معلومات ډېر اکثریت شیر کیږي او دا په ټول نړۍ نو مارکیټ باندې ډېر تاثیر غورځي نو دې خاطر دا مهمه دي دا باید څوک چې په سٹاک مارکیټ کې ټریډ کوي نو هغه باید دا ځان سره وګوري S&P 500 نسډیک بولز او دا چانته نزدیک 100 نو دا چې تاسو ګورئ تاسو پوهیږئ چې نور کوم مثال انډیا والا چې اکثریت نیوزونه د سٹاک مارکیټ لپاره ګوري هغه هم سٹاک مارکیټ لري انډیا کې انډیا خپل کمپنۍ نشي دي هغه هم د دې مارکیټ د امریکا د نیوز په خاطر نیوز چې راشي دغه د اثر لاندې هغه تم په انډیا کې مغه د انډیا خپل کمپنۍ نه د شیر چې د کدا مارکیټ کې خبر راشي خو هغه هم جګیږي او چې بد خبر راشي هغه مارکیټ هم د انډیا هم حقیقت غورځي نو دا حساب سره د امریکا او د یورپ مارکیټ کوم چې سٹاک مارکیټ د شې دي تړلې دي سره نو دې خاطر تاسو هغه استفاده کولای شئ چې تاسو سٹاک مارکیټ سو کار کې دین استفاده کولای شئ د نیوزونه وګورئ 28 تاریخ فبرवरी راغلی ټیم دا باید وګورئ چې کم ټیم باندې راغلی اسنه چې بیٹه مټیم کار کوي نو به تاسو وایئ چې اوس مثال ته اوس نه ټریډینګ ته او ته نیوز د 3 او 4 ورځې 15 هفته مخکې نیوزونه ګوري خبرونه ګوري باندې نه لري ځکه چې تیر شوی مارکیټ کې څه تاثیر غورځوي شو هغه غولاړو خبره ختمه شو صحیح ده ان شاء الله دا موږ سره شو دا موږ سره د اوورویو باره کې دا ریل ټایم ته شرا شو ریل ټایم کې مارکیټ کې چې کوم ریل مارکیټ موو کوي حرکت کوي مارکیټ کې چې کوم حرکتونه مووي موږ سره ریل ټایم کې خې دلته د نیوز سره خې دلته ګوره هاوزن سٹار یوک مطلب د فبرवरी دا یو ساعت او 4 منټه مخکې راغله دا یو ساعت او 20 منټه مخکې راغله دا چې کوم هغه اوس چې په نیوز کې نیوزونه راځي اوس چې نه اوس وختو کې بالکل اوس په مارکیټ کې کم شي کې نیوزونه ډیر راځي ګوره جاپانی ین کې نیوزونه ډیر راځي جاپان کرنسی دا جاپان ملک دی د ملک بیرغ دی صحیح شو اکچوال پرایس اکچوال نیوز راغلی دی وخت ګوره یو ساعت او 4 منټه باندې راغلی اکچوال پرایس هم لیکل ایکسپیکټډ او پریویس دا به ان شاء الله به خیر کلندر کې به ان شاء الله وایو هغه کې به تاسو ان شاء الله اسانه پوهیږئ نو دا د مغیز نه ما کلندر نه چیک کړی دلته راغستې د مکمل هغه باره کې معلومات ورکړي دا د ریل ټایم مارکیټ باره کې دی اکانومیک کلندر خو به ان شاء الله به وایو مارکیټ ټیمز چې دی نو دا د مارکیټ هغه کم چې شکل دی مطلب د مارکیټ اصل کم دغه چې دی هغه باره کې شکل ګوره دلته مارکیټ پسې چلیږي ګوره مونیټری پالیسیز انفلیشن ګرانی ته وي ریسیشن ارنینګ ګرانی لاسرسي او ګټه ولیټیلیټي بار او کده کېدل فاینانشل کرایسس مطلب مارکیټ لاندې ورزیدل جی ډي پی یو کې راشیا ګورل د لیکلي ور ټول انرژي کرایسس بیر مارکیټ کووډ نو دا ټول ګوره کووډ هغه پخوانی نیوز دی چې کووډ دغه د وجې چې دغه راځي مطلب کرونا چې راتله هغه وختو کې دا نیوز دی کې ټول نیوزونه دي کرونا باره کې چې دا چې راتله مطلب مارکیټ کې کم تاثیرات غورځیدي شي دا ټول دغه باره کې ګوره دا ان نومبر 21 2023 کې دا نیوز راغلی دی دا 2023 کې راغلی 2023 کې دا راغلی خو اولنې میاشتو کې مارچ کې راغلی دی صحیح شو نو دلته ګوره دا ټول تاسو دې نه د هغه وخت معلومات تاسو اخیستی شئ چې تاسو هغه ټیم کې کوئ او کووډ 19 یا کوم چې کرونا و هغه وخت کې دغه نشو مارکیټ کې مثلا هغه وخت تیر شو تاسو باید د اول سره چې کم دي انفلیشن خور وختي ګرانی خور وختي مینز کې راځي مارکیټ کې یو کله یو ملکی کله بل ملکی نو تاسو انفلیشن اکثریت ګورئ انفلیشن اوس خاص کر د امریکا ډیر ګورئ چې امریکا انفلیشن زیاتیږي نو هغه شانت په مارکیټ کې ډیر زیات تاثیر غورځيږي دلته راځو ګورئ انفلیشن شو انفلیشن نیوز ده د 2023 د مارچ راغلی دی اپډیټ ین کې جاپانی یو اس ډي په جاپانی ین باندې یعنی د امریکا ډالر په جاپانی ین باندې څنګه راغلی دی ډیپس افټر د ډو جی منټس
دا بوجي مینرز بوجي دا نیوز ډول دی صحیح شو او کانسر اوور ویلیټایل مووینګ دلته تاسو ته ټول شی درکړي مکمل معلومات درکړي دي چې په دې تاریخ باندې دلته چې مارکیټ کې نیوز راغلی کم نیوز راغلی بیا چې کوم نوي نیوزونه راځي هغه هم دلته تاسو ته مخکې نه ښیي نو تاسو بیا تاسو هر وخت چې دا اپډیټ ګورئ تاسو بیا دلته چک کولی شئ معلومات حاصلولی شئ دلته ګورئ لیکلي دي یان اپډیټ لیکلی یعنې اپډیټ لیکلی دا ما په خیال مارچ 15 باندې اپډیټ شوی دی مارچ 15 باندې شوی اپډیټ شوی دی دلته تاسو چې لاندې راشئ مکمل دې باره کې دلته ټول معلومات ورکړي ده دلته نیوز هغه شکلونه عکسونه پیکچر یې ورکړي چې کوم نیوزونه راځي دا موږ سره کلنډر دی نو کلنډر انشاءالله بل لیکچر کې وایو ګوره ټیکنیکل هم تاسو دلته شیر کړی دی ګوره پوینټونه هم ښودلي دي مووینګ ایوریج یې یوز کړی دلته نو ټول تاسو دې ځای نه چک کولی شئ استفاده کولی شئ ښه دغه حساب سره تاسو همدغه ګوره مارکیټ نیوز چې راځي دغه ټول تاسو دې پوینټونه چک کولی شئ استفاده مکمل سټپ بای سټپ کولی شئ دا یورو ایس ډي نیوزونه دا اوس هغه کوم چې مشهور دي هغې باره کې بیل بیل نیوزونه تاسو چک کولی شئ اخیستی شئ دلته ګوره یورو ایس ډي نیوز ګولډ نیوز او اویل یو اس کراود نیوز خبرونه د خام تیلو باره کې دي نو تاسو چې یو کلیک کوئ صرف د هغې باره کې بیا صرف معلومات راځي اوس ګوره زه وایم چې سرو زرو باره کې صرف معلومات راکړه نو ګولډ نیوز کلیک کوو نو صرف ګولډ نیوز چې کلیک کړئ ټول ګوره ګولډ نیوز ریډ د لیټسټ انالایسس آن د ایکس ای یو اس ډي په سرو زرو باندې چې اوسنی کوم انالایز دی هغه دلته چې راځي دلته ټول راځي ګوره شپږویشتم 2024 کې نوی انالایز په دې شوی تاسو دا کتلی شئ چې مارکیټ کې دا څه تاثیرات لرلی شي ښه انشاءالله په دې لیکچر پوه شوي بیا هم څه پوښتنه سره میلاوېده پوښتنه ازادانه کولی شئ کمنټ باکس یا واتساپ نمبر باندې رابطه کولی شئ کوشش کوئ چې تاسو جوابو ته زر تر زره او مکمل معلوماتي جواب درکړو چې تاسو مشکل او پوښتنه په اسانۍ او زر تر زره حل شي بیا هم تر بل لیکچر په پاک الله سپارم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته